السلام علیکم، زه یم ریاض همکار او نن تاسو ته په یوه نوي ویډیو کې حاضر شوی یم. د ورور پوښتنه وه چې څنګه کولی شو چې خپل نور اکاونټونه له خپل فیسبوک اکاونټ سره لینک کړو. نو په دې ویډیو کې به تاسې همدا طریقه زده کړئ. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل، زه یم ریاض همکار. راځئ چې شروع یې کړو. نو د دې لپاره به تاسې خپل فیسبوک به راخلاص کړئ. کله چې مو خپل فیسبوک راخلاص کړ، خپل پروفایل به بیا راخلاص کړئ. کله چې مو پروفایل راخلاص کړ، ښکته به تاسې راشئ او دلته به تاسې په سی یور اباوټ انفو باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ، نو بیا به تاسې ښکته راشئ او په دې ځای کې به تاسې کنټیکټ انفو پیدا کړئ او په دې ایډیټ باندې به تاسې کلیک کړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ، نو تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاص شي. کله چې په دې ځای کې دا ډول صفحه راخلاص شو، نو ګورئ دلته سوشل لینکس تاسو ته ښکاري. په دې اډ سوشل لینکس باندې به تاسې ورته کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ، نو دلته موږ سره انسټاګرام راغی. نو په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او دلته تاسو ته وایي چې څه غواړئ، کوم یو اکاونټ غواړئ چې له خپل فیسبوک سره لینک کړئ. انسټاګرام، ټویټر، سناپ چاټ، یوټیوب، ټیک ټاک، نو واتساپ، لاین، نو دا بېلابېل اکاونټونه دي. کوم اکاونټ چې تاسې غواړئ چې ورسره لینک یې کړئ، نو په هماغه اکاونټ باندې تاسې کلیک وکړئ. د مثال په توګه زه غواړم چې زه دغه یوټیوب له خپل فیسبوک اکاونټ سره یوټیوب چینل لینک کړم. ما په یوټیوب باندې کلیک وکړ او دلته به تاسې به ورته چینل لینک ور واچوئ. د مثال په توګه په دې ځای کې زه اوس د خپل چینل لینک ور اچوم. دا دی، ما خپل د چینل لینک پیسټ کړ او له هغې څخه وروسته دلته تاسو ته دغه اپشن درکوي. دا که چیرې دا تاسو سره دا خو له ما سره په پبلیک کې دی، خو که چیرې دا تاسو سره په پبلیک نه وي، نو دا تاسې په پبلیک کې ساتئ. یعنې هر څوک به کولی شي چې ستاسو دغه لینک وګوري. که فرینډز ته یې واړوئ، یوازې ستاسو ملګري به یې کتلی شي. دا په هر حال دا اوس په پبلیک ته په همدې پبلیک کې به یې تاسو ساتئ. که چیرې غواړئ چې اوس تاسې یو بل اکاونټ هم ورسره لینک کړئ، نو بیا تاسې په اډ سوشل لینک باندې کلیک وکړئ. تاسو ته به دوباره یو بل اکاونټ اضافه شي. په همدې به تاسې کلیک وکړئ او تاسو چېرته غواړئ چې خپل واتساپ شمېره ورسره اضافه کړئ، په همدې واتساپ باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په دې واتساپ باندې کلیک وکړ، نو تاسې د خپل واتساپ لینک هم دلته اچولی شئ او په دې ځای کې تاسې د خپل واتساپ شمېره هم اچولی شئ. په هر حال زه نه غواړم چې دوهم اکاونټ لینک کړم، نو زه بیرته دا کټ کړم. نو له هغې څخه وروسته دغه شنه بټن تاسو ته ښکاري سیو، په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او دا به اوس له موږ سره لینک شي. زه راځم او دا به زه یو ځل ریفرش کړم. نو دا تاسو ته ښکاري چې دغه اوس له موږ سره لینک شو. که چیرې په دې باندې څوک کلیک کوي، نو په اتومات ډول به زموږ چینل ورته راوړي. نو دا د ورور پوښتنه وه چې څنګه خپل نور اکاونټونه له خپل فیسبوک اکاونټ سره لینک کړو. نو که تاسې هم د انټرنیټ اړوند کوم مشکل یا کومه پوښتنه لرئ، نو تاسو کولی شئ چې ماته برېښنالیک وکړئ. زه تاسو ته په برېښنالیک کې جواب درکوم. که تاسې برېښنالیک یا ایمیل نشئ کولی، نو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې د هغې ویډیو لینک شته. تاسې هغې ویډیو وګورئ او ماته برېښنالیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. میلاوي کو په داسې نورو ښکلي ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.